احمد مسعود او سمیع سادات په افغانستان کې خپل موجودیت وښوده. احمد مسعود او سمیع سادات به د متحدې جبهې سره یو ځای افغانستان ته راستانه شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د تیر جمهوریت حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات او احمد مسعود غواړي چې افغانستان ته د متحدې جبهې سره یو ځای راستانه شي. د دغې جبهې مشر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانستنې په مراسمو کې وویل، موږ افغانان د متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې دا حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که د دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړه نو موږ به جګړې ته دوام ورکړو. که څه هم د افغانستان متحدې جبهې یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو احمد مسعود د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پریکړه وکړي. کله چې په 2020 کال د اګست په 15مه نیټه جمهوري نظام ړنګ شو او طالبان د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامي او ملکي چارواکي له افغانستان نه ووتل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.